تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند نن په خپل کاري دفتر کې د قرغیزستان ولسمشر ځانګړي استازي طلعت بیگ مستقاب په مشرۍ پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان او قرغیزستان ترمنځ په سیاسي اقتصادي او روغتیايي برخو کې په همکارۍ خبرې وکړي. محترم ملا صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اقتصادي او فرهنګي لرغونو اړیکو یادونه وکړه او د دوه اړخیزو اړیکو تقویت یې مهم وباله. نوموړي له قرغیزستان سره د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د ټینګښت په برخه کې د اسلامي امارت د لا زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د افغانستان اسلامي امارت به هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د قرغیزستان ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي طلعت بیگ مستقاب په افغانستان کې په بشپړ امنیت خوښي وښوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا ته په اشارې د افغانستان له روغتیايي سکتور سره د لازمې همکارۍ ژمنه وکړه. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د پرمختللي